ای افغانانو یاد ساتئ چې تاسو طالبانو ته خوشحاله یاستئ. زما د قسم په خدای وي چې 1 میلیون شهیدان مو ورکړی وای دومره مو تاوان نه و کړی لکه اردو مو چې له منځه لاړله. چې 1 میلیون شهیدان مو ورکړی وای د یو هیواد دبدبه او عزت او ابرو د هغه وروره امنیتي او دفاعي قواوې تاسو هیڅ نه لرئ. طالب اوس ملا سلام ضعیف راجګیږي وای موږ وروره اردو جوړو. اوس بخیرن طالب ته ماته راولي د پنجاب د جنرالانو کرنیلانو میجرانو د امر لاندې به راته جوړوي بیا به وروره دلته د ریشو راوند دا اردو ده. زمونږ وروره هغه اردو هغه قهرمانان غیرتي افغانان اردو چې په نړۍ کې داسې غیرتي او قهرمانان او داسې زړور نور نه و. ته به اوس موږ باندې د اخیرن راولي بل ورځ به موږ د غولیو وروره له 100,000 نفر به دې جوړ کړي چې دا اردو وه. که تاسو رښتیا وطن ته وفادار یاست همدا اردو بیرته راوغواړئ چې موږ پوه سو تاسو کې وفا شته او پوش والا تاسو سره کار کیږي تاسو سره جوړه کیږي تاسو د دې وطن وفادار یاست. د دغه لایب نه غږ کوم که طالب رښتیا وفادار وي او دې وایي ګوره په نورو هیوادونو کې حکومتونه بدلیږي را بدلیږي ستاسو په دې ګاونډي پاکستان کې وګورئ کله نواز شریف ځي کله عمران خان راځي کله زرداري راځي کله بېنظیره وي کله بله کله بل. اردو یې هماغه ده پولیس یې هماغه ده ISI امنیت یې هماغه ده. دا خو په هېڅ نړۍ کې دا کار نه ده شوی. اردو یې ولې له منځه یوړه؟ تاسو خو دغه یو پوښتنه وکړئ ځه اردو خو ګوري چې کله نظام تغییر وخوري پرون د اشرف غني د امر تابعدارو نن به وروره د ملا برادر وي. خو اردو په خپل ځای وي جرنالان افسران نظامیان ټول په خپل ځای باندې وي. ته چې ماته اوس له سره اردو جوړې تیاره جوړه اردو ده ولې نه راغواړې ولې نه راغواړې؟ خو ته پوهېږې ته به ماته 100,000 داسې کسان جوړ کړي چې پنجاب ته به وفادار وي باجوه ته به وفادار وي. موږ دا چڼې مړي څه کوو؟ دا د پاکستان د لواتت خانو کونیانو نه که ته موږ ته اردو جوړ کړي دا موږ څه کوو؟ هغه خو اوس هم پاکستان ته ورور وایي چا چې 240 کاله زه تباه او برباد کړم د کومه ورځې نه چې نوم جوړ شوی ده ورور زموږ تباهي روانه ده دا ورته ورور وایي. تاسو دا اوس پاکستان دپاره څومره وروره چاپلوسي کوئ دا اوس؟ ته فکر وکړئ دومره بېغیرتي په دې خلکو کې روانه ده چې تر اوسه پورې په هېڅ هېواد کې زموږ سفارت او قونسلګرۍ فعالیت نه کوي ویزې نه ورکوي. وروره پنجابیانو او ګلخانان بې ویزو را روان دي په کابل کې موږ ته ویډیوګانې کوي. تاسو غیرت نه درځي افغانانو؟ دا ویډیو سره شیر کوي دا طالبان را منشن کوي چې دا اوس دا کوم ګلخانان را روان دي یا پنجابیان را روان دي دا په کومو ویزو را روان دي بغیر د ویزې نه زموږ خاورې ته دلته را روان دي او موږ ته پیغور راکوي او په میلیونونو افغانانو ته پیغور ورکوي. ستا د بیرغونو د لرې کولو نه دو وروره سلفیانې کوي دو خوند تې اخلي. ستا په دروازو باندې چې بیرغونه لګېدلي هغه رنګ سپین ورکول د دې نه دو خوند اخلي. ما ته د کابل نه لایف کوي ما سوځوي په میلیونونو افغانان سوځوي. ته طالب بې غیرت دا میړونه دلته راوستلي بې غیرته شوې. په کوم ویزې پنجابی راځي کابل ته؟ په کوم ویزې باندې پنجابی راځي قندار او خوست ته؟ په کوم پاسپورټ باندې راځي؟ چا راوستل؟ هغه پنجابی یا هغه ګلخان چې د زمري زړه باندې ورکه د تورخم نه به نه راوخته دومره به زموږ د NDS نه او زموږ د ملي اردو نه ډارېدل. پام وده ملګرو پام وده هغه پنجابی چې د زمري زړه باندې ورکه دې خوا به نه راوخته قسم په خدای چې لړزېدل به. هغه پنجابی نن د کابل نه ماته لایف ویډیو کوي او د مزار شریف نه لایف ویډیو کوي او د مزار په زیارت کې هلته وروره موږ ته هغه کوي. زما خو زړه چوي ملګرو زه نه پوهېږم تاسو څنګه په څه حالت کې یاستئ. د پنجابي ظالم تاسو داسې فکر مه کوئ چې هغه نفر په داسې حساسو شیبو کې هر عام و خاص څوک نه راځي کابل ته چې راځي لباس به ډېر ساده وي ډېر به خیرن وي لونګۍ به وي یا به نه وي ځان به جورنالست ښیي جورنالست نه دي ټول د عیسی افسران دي. مه ساده کېږئ ډېر به تا ته ځان عاجز و ساده ونیسي. هغو لوبېدلي کلاړیان دي هغو لوبېدلي لوبغاړي دي داسې د ګډۍ را ګډۍ ملا برادر او ستانکزی او سبیع الله مجاهد او دا نور کدوانې سره ګډۍ هغه چې راغلي دي تاسې خبره مې دا نن چې سلفیانې اخلي یاد ساتئ 15 کاله بعد به په دغه سلفیانو والا ستا ټول محرم اسنادونه د ملي امنیت نه او د ارګ نه دا د خلکو وړی ده. ډېر سخت سړی خفه شي ډېر خفه شي. هغه څوک چې د تورخم نه دې خوا پر اوښتو یې زاره چاودله چې د زمري زړه دې ورکړه هغه ارګ ته ورسېد د ارګ نه محرم اسنادونه ویوړل هغه ملي امنیت لوی ریاستونو ته ورسېد د غږ نه محرم اسنادونه ویوړه هغه نن ستا د تذکرو مکمله ډاټا وړې ده مکمله ډیټا یې وړې ده هغه نن ستا کمپیوټري ماهرین او انجینران راوستلي دي د افغانستان ټول کمپیوټرونه هغه محرم اسنادونه او مهم کوم ډیټاګانې چې وي هغه ټولې د ځان سره ویوړل. زما د زړه د درد زه تاسو ته وایم نور ستاسو خوښه ده نور ستاسو خوښه ده سره دې ته به خوشحاله چې وروره موږ ته عمومي عفو وکړه. قاتلان وطن فروشان جاسوسان په ځای دی چې زموږ نه بخښي وغواړي د بورو میندو نه بخښنه وغواړي د کونډو خویندو نه بخښنه وغواړي د یتیمو بچیو نه بخښنه وغواړي زموږ د روغتونونو نه زموږ د ښوونځیو د سړکونو د پلچکونو نه بخښنه وغواړي. راځي موږ باندې احسان کوي
مجاهد به احسان کوي چې موږ ورو جهاد کړی ده، احسان په ما کوي. زه ورته د مجرم په سترګه ګورم چې د وطن تباهي او بربادي کړې، دی راته مجاهد ځان هغه کوي. زه ورته د مجرم په سترګه ګورم، دی راته وایي چې عمومي عفوه مې درته کړې ده. عجیب وخت راغی یاره، مجرم جګیږي وروره، موږ ته عفوه کوي. د غلام پاکستان خپله د انګریز غلام ده، اوس طالب د غلام سو، د انګریز سره ډایرکټ اړیکه ورته نه پرېږدي، بالواسطه په منځ کې چې محمود قریشي نه وي هلته به ځي سودابازي به کوي، طالب ته به راځي چې دا کار وکړه. د غلام آیا د غلام نه یاست؟ محمود قریشي ستاسو لپاره کومه لابي روانه کړې ده؟ محمود قریشي آیا د ملي اردو هغه عکسونه زه خو موبایل راواخلم د ملي اردو ویډیوګانې ګورم، بیا به دا اردو زمونږ همداسې برحاله شي، بیا به مو هماغه دبدبه وي، بیا به مو همدا عسکر وي، بیا به مو هغه NDS وي چې د پنجابي ترې نه زړه چاوده، هغه NDS چې له ډار نه به یې پنجابی په تورخم نه راوښته، او که راوښته به په ډېرو لرزو به راوښته، یا که به راوښته تر کابله پورې به 20 لنګونه بدل کړي وو، هغه NDS یې درته ختم کړ، بیا تاسو ته عمومي عفوه وکړه. تجهیزات مو راسئ ولولئ، څومره ټانګونه او تیارې هغه وخت کې 4000 ټانګونه پاکستان باندې په کباړ خرڅ کړه. اوس هم چې څه دار و ندار لرئ دا به هم درته وګوره، فقط انتظار وکړئ، ډېر نه 3 میاشتې انتظار وکړئ، تاسو ته به پته ولګېږي، 3 میاشته به پته درته ولګېږي. دغه اوس د میاشتې آخر د خلکو تنخواګانې نشي ورکولی، ټولو یو بل ته مبارکیانې ورکوه، ټوله اردو عسکر پولیس ته له منځه لاړ، هر پولیس 10 نفره کورنۍ درلوده، 60 نفره کورنۍ ته رزق روزي ورکوه، په ټولو رزق ودرېده. صحیح ده چې الله روزي رسان ده، خو واسطه غواړي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، یو وسیله به شی ورته نیسئ، بیا به جد و جهد کوئ، وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. داسې خو نه ده چې وروره بس په کور کې دا اوس دلته ناست یم، خدای غفور رحیم ده، ما ته به د اسمان نه په خوله راغورځوي، وایي لاس مې درکړی، پښې مې درکړي، سترګې مې درکړي، حرکت به کوي. مکمل د اردو د هر نفر په معاش باندې یوه کورنۍ چلیده، د هر پولیسو، د هر امنیتي غړي، د هر مامور، څومره مامورین دې بیکار شو، مکمل قاضیان په کور کې ناستېده، مکمل قاضیان په کور ناستي، محاکم مکمل بند شول. طالب وایي ما خپله شریعت لوستلی، زه خپله قاضي یم، ښاروال د قاضي، وزیر د فایدامې د قاضي وروره، وزیر د ښاروال د وروره ملا، وزیر د فایدامې د ملا، والي د ملا، رئیس د ملا، مدیر د ملا وروره. خیرن خورم او ته فکر وکړه، هغه ځوان چې ماسټري کړی ده، هغه ځوان چې PhD کړی، یو بې سواده ملا ته به ناست زاره به نه چوي، ابه نه لیونی کېږي، ابه دا وطن نه پرېږدي، هغه ته به سټرس نه پیدا کېږي، ډپریشن به ورته نه پیدا کېږي. څه یو حالت راغی یاره، عجیب وخت راغی، سړی حیران پاتې شي. بس ملګرو دا د ما د زړه خبرې وي، مبارزه به کوو.